اوس قصه شروع کوم دړه په جوش هر سړی د ورته کینې خاموش د جندل په علاقه کې هوښیارانو د منډه کلا نه پاسه سامیانو د مایارو د منډه تر منظرورا د سنزو کلا یادېږي راشه ګوره نه په سنزو کې یو سړی نوم زمانونو او د بل رور نوم درخیمه چې شاخانو او شاخانو کړو د عقبا په طرف ماتي یو لوري شوه د دریو میاشتو پاتې داسې وایي د زمان څلور زامنو د نیستۍ د لاسه دا واړه په منو میراثی د شاخان بیا ویشله ښځه لوري تېنه کور ته راوستله او دغه لوري په نامه نسیم بیبي وه نوشته یې په قسمت بد نصیبي وه او دغه کونډې به کاوه ورته خدمت ټوک ډوډۍ به یې خوړله عبادت دغه ځای کې یو سړی نوم نعمتو د زمان خور پې واده وه حقیقتو او د نعمت کاکا په کور کې یو فرزندو او چې نوم و صدبرخان ګل د چمندو دا یو زوی لاره واوره نیکبخته او په زمان باندې د لوګي راغله سخته یوه ورځ زمان وویل نعمته او روپۍ راکړه 500 نیک سیرته فرمایش د شاګل د زین خان د امانالله بډابیر یا قربان ری شاګولا دکان نمبر 4 کباړی بازار زرین خان ستا صدبر زوی له بدل کړم نسیمه سراسر به دې خبر کړم په ژبه نیمه او نعمت وی چې ستبر دی لا وړوکی په زانګو کې د چاپېر دی زړوکی او نسیمه دا 3 میاشتو جلده ای زمانه ستا خبره دا اټکل ده دا 500 روپۍ واخله زمانه بس زما او ستا خبره شله جانه زمان یې وړلي روپۍ په هغه وخت بیا چې کله به په دوش سات سخته کله ورجې په بوجو کله غنم ده د نعمت د کروړ وړلو په هر دم ده 2.5 روپۍ د نعمت شانه زمانو خوړي خبره ووره مانه دغه ورځو کې نعمت شنو بیماره آخر لاړو د عقبا په لویه لاړه صدبر پاتې شي یتیم مور شوه کونډه زمانه کوي منزل په منډه منډه د دنیا خدای او 2 ورځې په شمار دي تاج محمد 3 مصرې په کار دي چې د دنیا په ژوند نازېږي هغه به غټ بېوقوفان په دنیا وینه دنیا کې غم دا غوی زیات شو چې په دنیا کې د دنیا طلب کوي نه طالب په خپل مطلب رضا شي
د دنیا وګه په خور رضا شینا اے تاج محمد مصری بسلا د صدبر خان قصه کوا چې سبشینا او دا سوای په زمان راغله سختا یو ورځ کونډی کړه راغلو د وخته وی چې خوري خدای دې وبخي نعمت نو هغه ما سره نیکی کړه هر سات اوس خو مړ دی او زراغلی یم تعالی کرو پیوی کدانی رای کړه مالا د نسیمې په سر غواړم دولتونه ما نعمت تا دا پخوا ویلیونه او کونډې ورکړې دوی څلور منه دانې وی چې واخله خو نیکي به مې منې او دی خو پرېږده درته وایم حالونه چې ستبر شلو د 12 کلونه مور ساتلی و نیاز بین د ګل غوټی وه په هر وخت به یې خوراک غوړه روټی وه نو د ښایستې په جندل کې ساني نه و بل د ده په شان د هېچا ځواني نه وه نو کله تللو به د میا کلي بازار ته کله تللو به ما یارو باړو ښار ته بلې ګله نو کله تللو به د میا کلي بازار ته کله تللو به ما یارو باروي ښار ته نو او نسیمه هم بیا د 10 کالو شوله چې په کور کې د زمان و دا بلبله تور ربلي آلول نری روزي عاشقان میسی زل لکه د دروزي قد قامتي لکه سروا د بوستانو نه په جندل کې داسې څوک د دې په شانو یو ورځې ورله راغللې همزولي په خندا ترېنه چاپېره شلې ټولې و موسم د پسرلي تازه ګلونه جنکۍ شلې روانې کړي سیلونه داسې وایي په دې ورځې صدبر خان چې سنځو ته راغلی هاغان او د زمان ماما کړه و دی راغلی نو دغه وخت په ډبه ناستو ورته ښکلې نسیمه چې جنکو سره راتلله دغه وخت په دروازه ننوتله صدبر خان یې ولیدو په یو نظر کې داغ د عشقي پیدا شو په جګر کې نه په صدبر باندې عاشقه نسیمه شوه د پراقۍ کږه او دړه خیمه شوه هم صدبر په نسیمه چې کړو نظر بیا اور د مینې شلو بل دړه په سر بیا فرمایش ته وحید ګل او ګلزار او شاګل نو نسیمه په زړه داخلې لاړه کور ته صدبر پاتې شه د دې د مینې اور ته که هر څو سړی په عقل افلاطون وي او چې عاشق شي تاج محمد بیا مجنون وي او نسیمه چې کور ته لاړه هغه درنګ کېناسته د مور په خوا کې څنګ په څنګ ویل چې ناسته یو مېلمه په ډبه باندې او مور څوک دی دا سړی وایه په وړاندې او مور یې ویل دا ستا د ترور زوی دی مور یې وویل دا ستا د ترور زوی دی ای خدای ورکړې ورله رنګ عجیبه خوی دی ستا زمان کاکا خوړلی ډېر دولت دی ستا په سر د دوی نه وایم حقیقت دی نسیمه چې په دې حال باندې خبر شوه
سودائی د ډېر غمه کورو کر شوه داسې وایي یو طالبو په مسجد کې تپوسونه تې ستبر وکړه په برید کې او چڼې څوک د دا جینۍ چې په دوره وه او چڼې ووي د زمان کاکا ورېره وه ستبر کور ته را روان شو سرګردانه بیا یې مور ته ویل نه هسې شانه او یو جنۍ مې په سیندو کې ولیدله ما یې چڼي نه تپوس وکړو پخپله او چڼي ووي چې ورېره ده د زمانه بوډۍ ووي چې رښتیا دی دا بیان پلار یې مړ دی مور او لور دواړه زمان ته پاتې شوي زویه غوږ کې د بیان ته او 2.5 زره روپۍ په زمان پورې هم د دې جنۍ په سر زویه که ګوري او خانه پلاره دې دنیا وکړو سفر بیا ما غستی دوباره نه ده خبر بیا او که خدای کاندي نو سبا به ورله ورشمه او د زمان د زړه د حاله به خبر شمه او چې سبا شي بوډۍ ورغله سنځو ته او فکر سم کا قصه پرې باسه مضغوطه او بوډۍ وویل زمانه ته چې وروره او نسیمه هم پیغله شوې ده وګوره او صدبر هم ستا خوره یې د زلمې شوې واده راکه نور په دې کې به ته څه کنه وي زار شمه زمان څه وایي بوډا ته په جواب کې وي او تاج محمد آتے نوٹ کا په کتاب کې سم کوي خبرې نورې که نورې او د صدبر مور ته زمان ویل چې خورې او یو خو غواړم پوره روپۍ 2,000 بل د سرو کالي اصل د خپو تر سره او غوښه وریجې اوړه غوړي چې او چیني هما او 3-4 جوړه جامې خې جاپاني هما او ما ته نشته سګونه نرخونه ګران دي ګیر چاپېر او رانرونه تر ګران دي او بوډۍ غږ په خوله ونه کو ترېنه لاړه وی چې زویا اوس د خپل قسمت جاړه نه زمان وایي خرڅ خوراک او کالي غواړم نسیمه به په سوچه جوړو کې نغاړم او زویه دا خو 100,000 روپۍ شوي او د زمان ښځې زموږ غوښو ته سپی شوي نو زموږ دومره طاقت نشته دی صدبره او دې زړې پرې زموږ پورې 2.5 زره او صدبر وي مورې راکه اجازت په دعا په خوشحالۍ مې که رخصت نوکری ته مې زړه کېږي ځم پښکته هېڅ یو کار په دنیا نشي بې دولته مورې ویلي زویه کې نه په قلاره او زه به بل واده وکړم ستا دپاره نو که هر څو یې مور کول نصیحتونه او خو صدبر شو تیروان په رخصتونه او صدبر ورغلو سنځو ته برابر شو نو هغه چڼی په مسجد کې په نظر شو یو سلورنې ورکړي ویل چې ورشه نسیمه کړه را خبره او زړه ورشه او چڼی لاړو نسیمه کړه خبر بیا او راله ودرېده په مخ کې د صدبر بیا فرمایش توحید گل گلزار شاه گل او امان الله خان رسیدی نو صدبروی نسمی دماما نوری کنه زما په خیال ښکارا د جنت
کغواړي چې زمان په دا ساتو سا باقي خپلا حیا او سات او خياري هم زما د عزت خیال کړه پریواري نو کرے لاخ کتزم هر سچ کیږي او خبر نه ما چې بس چار پیخيږي او چې صد بروکړي خبري حسي شال او نسیم شوا پجړه هغه زمانہ او غيږي ورکړاوي چې زوی د ترور او پرنا ورځي بدل شم پکور او کایستا پکور کمړه کلم مړ نه ما او که تهمت په ما هر څوک وای پړ نه ما ست بروي نسيمي صبر بهتر ده دعا ډیر را تکړه مخ کې سفر ده که خدای کان دي ستا پورا بشي مطلب ټول او سچکیږي په دنیا کې کوي رب ټول او نسيمي ورکړ رخصته تاج مامدا او دلته سوای غم جنا نسيمه دا شلو نیک بخت خلقوی چې پچونه کې نن برتی دا او د انګریزو د جاپان سره کشتی دا او ست برورا چونه تپ تلوار کې بس برتی شو درېدلو په قطار کې نو او د ست برځواني مضبوطه برابر وا د انګریزو ډېر مینا په ست بروا سشپې ورځې پسچمیان کې شولې تیرې او زمان راغی تر بوډۍ نه وایم ډېرې او زمان وی بوډۍ غواړم دولتونه نور زه تاسو ته نه کړمه منتونه او خبر شوی یم چې زوی دې چرته تلی لا تر اوسه معلوم نشو لوستلی نسیمه هم پیغله شوي دا که ګوري حسین چې حیا شرم شرا پوری او ګینې زبا نسیمه بل چاله ورکما او ما ته ګوډه به د کور پې برابر کما او بوډۍ و جړل وي وروره تلوار مکړه او زه یم کونډه ستا چې وس کېږي نو ښه کړه او غنم روجي روپۍ هم مې دي درکړي او چې مې وس کېده اوس مونږه یو نیمګړي او که ستبر زوی مې واپس راغللو کور ته بیا واده به کړم ستا د کوره پورته دوکړي مار استاد دوی خو پرېږده په دې ځای کې مسلمانه ای ستبر ولیږه کاغذ د هندوستانه وی چې زما په پوچ کې د انګریز د جاپان سره لا ګرم دی جنګریز او جنگ چې ختم شي اوسید کوم چې در شما او پس داغي به په حال د ځان خبر شما دعاګانې راته ډېرې کوئ مورې او په هر ځای د سرې لمبې د دشمن پورې او بوډۍ لاړه بیا زمانې خبردار که خبرداری د ستبر په کاروبار که او نسیمه هم په دې حال باندې خبر شوه را تازه لکه د ګل غوندې سهر شوه په نسیمه باندې پویا خپله مور وه چې ستي دا د ستبر د غم په اور وه نور پې هېڅوک خبر نه و تاج مامده او دلته وکړه څو مصري چې شپه اوږده ده
قرار کېنا نه پټ شا پټا پټ شا او پټ بدر پټ شم پټ به وکړو دیدنونه گلاب غراب خراب تراب کو یا شاگل لختی سهر وختی سم کړی دی کیسه داسې د غوږونی څه خادمنا او پیرنګي جنگو ګټالو د جرمنا او ست بروا غستی تغمی د بادره ډیر دولتی کړو حاصل پنو کرے پچوټه وطن تلاړ زما شیرا بوډه مور ور باندې شوا خوشاله دیرا او چې زمان شلو خبر دغه حالا او کړه زامنی پټ جرګه کور کې بیګالا چې صدبر راوړې ځان سره دولت ته اوس واده بده کوي هم دای نیت ته او د چې مونږ تا کړی پورا ټول اسبابونه نو د شپې با پسې ورشو د مضمونه د بمړ کړو تاسو شي خبر د حالا نسیمه با په دولت ورکو بل چالا او دوی چوکړه دا جرګه پټ پکور دا خبري ووريدي د نسیم مور او کونډ زړه کې وی چې دا مناسب نه دی دا چې سرنګ د زمان ظالم پزړ دی او کونډلاړه کړه بوډۍ خبردار هم صدبر شلو خبر پدی گفتار او کونډي وی چې دی وجني صدبر خانه د ځان غم کوا زلالم در نه جانا او صدبر وی مور ز په مخ کې کیګما او زهم لور باندې کړم او نه صبرې ګما بوډۍ وی زو یقینا بقرار هغه ډیر دی او ته یو ځای د پلار او خبرداوی چې تر مونږ لار شو پکړه دا خادي زمونږ شلا ګډ وډا نو پنو خار کې یو شنا د استاد پلار او د حق زیت بالال شو پقرار جان اوریدونکو پرمیش د زرین خان دکان په کباړی بازار کې 4 نمبر دی نواز د وید ګل دی احمد خان باجمر سپرلې ټوکړي مار 420 بیا به هلته د واد کړم کاروبار زه شهرباز خان مناسب دی موخه کې تیار او صدبروي مور کړم یو ګفتار زه نسیمه بس د ځان سره بیا ما او کپی مرم کپات کیګم درته ما بوډه وی ما بخله نه زویا پدې دارنګ کارو کوې نه خویا او صدبر په شو چې مور می خپکیږي پدې کار باندې اوس دا ناراضه کیږي او د سینزو په طرف لاړ غلی هغه چړې په مسجد کې ناس تخکلی صدبر وی چړې ورشا په تلوار پیسې واخلا نسیمه کړه خبردار او چړې لاړو په خندا شلو خوشاله او نسیمه یې کړه خبر را یغله خواله او صدبر تیر کړه قصه ورته د سره او هم یې وکړو د زمان د خولي خبره نو بیا وی چې مونږه کډاوړو نو خارتا او دلته نکینو زمان ظالم خورکارتا او نسیمه وی چې زهم در سره زما او دلته نور وجود پور کې نسی زما نو صدبر وی خپکیږي زما مور ما پدی ور سره کړه دې ډیر شور او پدری ماش په براشم د نو خارا او ته پدی زیرات روزا بقرارا او سودا مکړه خامخا بد زبیاما اوس زما رخصت را قدر توایما تاج محمد وای بیل کلاو دغه محشر دی او چې عاشق د معشوقینا په سفر دی
بوډۍ وی چې رازو بد نو خارا د ست بروا د بوشي په قرارا او دا یوی بیا لارې شول روانه او په نو خار کې تنکو شو زما جانا ست برزړ کې وی کمور کم خبر زه بیا مين پریدي هرگز کوم باور زه او پټ پټا شروان سنزو کلاتا غرزا ورسیدلو هاغه خواتا چې خودلې نسمي تو نخا او د سنزو نسم وراغلا په مخا هر کله سره وکړو یو تر بلا نسمي ویتا دا پورا کلخ پلا عاشقان په مشغولات واړه روان شو کلام بټا په منزل رسان شو باقی شپې کلام بټو سره کړه تیرا او چې سبا شلاره راغله نویم ډیرا بیا لارې تو خاطو او خبري او چې اوس کا په بازار د تی مرګري د غرمې ډوډۍ یو خړا مردان کې غرض دا چې شو داخل په خپل مکان کې د صدبرو قد قامت د بوستان سرو او د نسیمې د مسکا په نسیم ترو او د نسیم او د صدبرو شو یو کالو او سشپی وردی شل تیر پا دی حالو دا سوائی دا ستبر چوٹی پورا شوا او نوری واخست رخصت بیای دور شوا او نسیمی تی ویل کی نقرارو او سشپی ورد پس بیارا شم دوبار او ده خو پریدا نو کرے للاړ خلقا کا خلقا او د کسی خواګون باسی د حلقا نسیم پسی زمانو ګرځي دیرو د بټخيري پور لاړ غیر چا پیرو او بیا وی چې بوتلی بست بروي او بل بکم سړی لا داس زړور وی پدې ځکه وای داس تاج محمد او چې زمان په وطن تنگ شنو بی حدا دی وای ګولا او پکال کې جرګه وکړلا په غونډا ویچ ګډا د دې زاپ منډا او چې صادر کړو را پیدا سپلې مونوي دیو خړل شاګلنو او د وحید ګل بدی کړیو تاسو د دکان پتہ یاد ساته شالیمار میوزک سنټر بازار بټخیلا د وحید ګل دکان بوډه وی خدای دې خو ساته زمانہ دا زما ستا ډوډۍ یو د خانه او نسیمی وی کاکا چې د دمشي خیر دې بیا بدی یا قربان او نسیمی وی کاکا چې د دمشنو خیر دې بیا بدی په بلا ورځ میل ماشي او زمانوي چې زبې کل خپکی گما او د خوري په میل مستیا بخخکاری گما
وي واړه هیر شي تاج محمد په دې ځای تیر قلم لیکای په عاشقو خلکو جوړ داسې ماتم کا او دلته شوی دی په دې قسم بیان او د ستبردارو مدار وکړو زمان ډېره شپه وه دلته ناس مشغولېدله چې عالم شروع د بیا پاڅېدل که نه او زمانوي خوریا زده چې زوننو او زده چې درومو ستا کور ته رسونه او چې صدبر غریبي ویستو د کوره د نوښار کلي نه ګس طرف ته ګوره او دغه ځای کې صدبر کړو را ایثار نو ظالمان کله یریږي رازار دوی په ټوله کسه ونیو صدبر بیا ظالمانو کړو د غوس په چال سر بیا او د زمان زړه ته حیران یم چې زمانه او خپل خورې دې ولې مړ که بې ایمانه او د شمر نه یې ته زیات زما په خیاله چې د کونډې خور بچی دې کړو حلال که نه او یوه کنده کې پټ کړو دغه خوار او خاورې ماورې د پاسه کړي امبار نو هغې پسې هم هغه ځای کې ناستو نو او ظالمان ورته د ځایه په درخواستونو الا زمان ویل زامنو را بهر شي او یو څو ورځې مخرورتیا کې لرو بر شي او زبا یوسم دا ګټه اخیستان ته سراسرون سی غوږ زما بیان ته دوی په هسې رنګ دې وکړو دغه کار چې سبا شو بیا روان شه په تلوار هم پسترګو به یې اوښکې وې روانې نسمې وې مورې پې خوشونې ګرانې که نه د سپي اوښکې په مخ دي لکه چې جاړې نو
هم تللو برابر په هغه شاړه او سپیکړې پنجې د ستبر په سلی خخې لږ خاورې تې لرې کړې د مخې ستبر سور لکه ګلاب په خپلو وینونو او زر د خاورو نه راوښکو نازنینو فرمایش د یوس خان او زرین خان دکان په کباړي بازار کې 4 نمبر پیغور ښار کې شاګل خانم ناس کوړې وړې برید در شیرباز خان نسیمه په ستبر پری وطن اسکورا تر دې وید ګلا چې ملک لري خپل عزت د سترګو تورا بوډۍ وې هی افسوس ارمان پر زنده خدای دې خلاص نه کړي زمان د غم د ژونده نسیم وې چې زما د باغ بلبله او تا د ګلو باغ چچا ته پرېښودله ما خو وې ګنې زمان دې د مرور دی نو او خبر نوم چې دشمن زمونږ د کور دی ګیر چاپېره ترېنه خلک شو خبر بیا رپوټ شو پولیس راغله برابر بیا بیا نسیم ورته راوښکل کاغذونه او د ستبر د نمبر ټول کاغذونه پکې مشر فرنګي و د نوښار ډېر خفه شهران پاتې په دې کار هم یې ولید هغه سپی چې سونګېدلو نو د ستبر د کټا ګډ ګډ تاوېدلو نه پیرنګي ویل چې ستبر به نه خښېږي تر هغې پورې به دی نه د پل کېږي نو تر هغې چې قاتل شي ګرفتار پس د هغې ورله خبر کوي تیار فرنګي هر خوا ته وهل تارونه د تاڼو نه راخوار شو ګارتونه تاج محمده دغه ورځ لویه غوغا وه او د لسمې د ځوانۍ باغچه تالا وه او یا قربان او تر ټکا تر کوهاټ تر ملکنده ایک پوجو که سپاهي وو په منډه وخت په وخت به فرنګي کوو ټلیفون هر تحصیل هر تاڼې تا په مضمون د لونخل په علاقه کې و یو کوره په هغې کې ننوتی و مختوره
کی راش پزور کی سرمستا سڑے پنی ملار کی پری دیوا یملا پردورا اڑو سنگاو تلما سمرا چی برغا شوک دشنو او چی وستوی ورطا گورم لندشنا او دغش پوا چی راوستو نو خارتا نسی ملاستڑی ندا جاری آرتا او نسی مانگریز روان اکل موٹر کی شناخ لے بود کل بیا حلتا پہنر کی نسیمی چه زمان ولد بسل گوشوا ایس پلوخ کے قابلہ پاننگوشوا نسیموی صاحب قاتل دادے او خزامن ورسر نشتا یکتنہا دے او زمان ویل چه زامن می مخروران دی دا ست برحقوی وجل ظالمان دی انگریزوی چه دے بوزوی پی خورتا چه پانسشی زر جوابی را کئی بیرتا هغه وختو چې اوخې جاودار ته د پانسۍ خبرې راغی د نامدار ته فرنګې ورباندې ډېر زیات شو خوشحاله بیا صدبر خلکو دفن کړلو سباله فرنګي ورسره ډېر مالي امداد وای وکړه دا خبره لرئ یاد همې ولیکه پنسل د صدبر خان او تاج محمد درته پوره لیکي داستان زمان شلو پانسی خزیلاری ایک خیار زان بطل دبدل غاری آغا مورد لسمیشورا روانا دو بڑی کر داخل شو حیران بیا دی خواخ نسیمی تویل گوری پما عمر دا تیر شوی حال می گوری او بلن نرم اسرا بغیر دا خدایا دو صدبر دغم جارم دا حی حایا زوانی دا چه زوانی نکلی بربادا
که خدای راکړه نو پر ظلم بیا به ګور دوی خو پرېږده په دې ځای په زړه غمجن دي د زمان چې مخروران څلور زامن دي او د نوخا د مانګل تر منځ لار کې او دغه ځای و پخوا خوشی که اعتبار کې او د زمان څلور زامن شو کې د پاره راوتلي و سړک ته زما یاره هغه وخت کې د غویانو ګاډي تلل به دوی مالونه د هغوی نه اخیستل به خلکو کړی و ډېر شور چې ډاکې مار دي په دې ځای کې خلک ټول تنا قرار دي ناګهانه پې پولیس راوخاتنه او دوی ګیر کړه دوی ویشته تښتېدنه نو تاڼهدار ورته ویل چې تاسو څوک دلته غلا لره راغلي د کوم توک او دوی به هغه کله دا غر یادولو که نه علاقه کې دوی چا نه پېژندلو سامان تاسو پیژنئ دا چې شکماران دي او کنه روغ مراګیر کړي دا خواران دي او نسیما شوله خبر ده دغه حالات زر پړونه یې په سر کو زما لالا او زه ځم چې ووینم دا شکماران او که ګیر کړي زامن وي د زمان او دا چې لاړه هلکان یې ولیدل رڼا ورځ و دې دوره پېژندله نور یې خواښ کړه د ځان سره روانه او د هغې انګریز بنګلې ته لاړه ځوانه او کړه انګریز یې خبردار په دې شکمارو انګریز لاړ تماشې له د غدارو نسیمې صاحبه قاتلان دي دوی زما خاون وجلی ظالمان دي انګریزي څه شو هغه دوه کسانه پولیسو یې مونږ ویشتلي په میدان که نه انګریزو یې چې دا یو په 500 سور کوي
او دغه بل روان عمري د قید پلور کوي. ایک شه اسپرلی استاد. یو عمر شبل پانس شوکړه پاما د شمل دا مالګر سره بدنام او چې د بل بدو ته خوښ شي دا یې حال شي نو په دنیا به د پیري غوند مثال شي. فرمائش د زرین خان دکان نمبر 4 کباڑی بازار. کې ناسته په خپل کور کې شادانا اپنے تل پر سلدو شو زما جانا نو الله زه ورکل خاستا خپل بشر بیا او بوډا نمبر باندې کې خود ګل بر بیا او نسیم واقعي خواخي او کمورا او دا ماشوم به سنبال سات پکورا چې ګل بر شروع د شپږو میاشتو رورا کرورا مورا واغست پغې کې راشه ګورا او انګور خواخي دواړه لاړې تر انګریزا او دوی چاپېره ورته کېناستې د میزا او نسیمې وې دا ماشوم زوی د صدبر دی بس مرګي شورا پیدا نوې ګلبر دی نو انګریز ورکړلو لیکلی یو کاغذ او وظیفه یې مقرر کړه هغه ورځ نو هسې وایي چې شتیر پکې دوران او چې ګلبر هلک زلمی شه کوم زمانه نو هم هغه انګریز ډکه باندې نوکر کنو او د ډیر مال د کاروبار اختیار ورکړه او بنگلادیش تسلیمېدونه یو کال وړاندې او د ګلبر نوکري وا په ډکه باندې نو دا کیسه په سن 28 کې شوه تېره نو اورېدونکي خبره وما د زور زیره او سن 73 کې ګلبر و په بنګال کې تاسو واورېده کیسه په داسې حال کې نو او زړې نه لیکم کومه قصې نوې نو هم مصري ورسره وایم سلسلې نو او زما نوم دی تاج محمد محمد دی ما او د محمد په تخلص باندې سرګند ما السلام علیکم په خاص عامه او جواب راکړ چې وعلیکم السلام یو بوډا شومبل د سترګو مې نظر لاړ ای دشمنانو له مې بیا د غم خبر لاړ کړه چې ځواني کومه زما و هغه نشته